د پاکستان سپر لیگ PSL 2024 پلیئرز ډرافټینګ مکمل کېدو نه بعد د PSL ټولو ټیمونو خپل فائنل اینډ پول سکواډونه اعلان کړي دي. نو په دې ویډیو کې به د کویټا ګلیډیټرز په سکواډ باندې نظر اچو چې د سکل PSL لپاره کویټا ګلیډیټرز کم لوبغاړي اغوستي دي او د سکل PSL لپاره د کویټا ګلیډیټرز ټیم څومره مضبوط دی. نو پوره معلومات تر په دې ویډیو کې درکوم. د کویټا ګلیډیټرز مینوال دا ویډیو ضروری شیر کړئ. نو راځي چې د کویټا ګلیډیټرز په سکواډ باندې نظر واچو. د کویټا ګلیډیټرز په ټیم کې شامل وي رائټ هینډډ بیټسمن وکټ کیپر کیپټن سرفراز احمد، رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین جیسن رائے، رائٹ آرم فاسٹ بولر محمد حسنین، رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ویل سمیتھ. ورپسې به کویټا ګلیډیټرز په ټیم کې شامل وي آل راونډر ویندو حسرنگا، لیفت هینډډ بیټسمین رایلی رسو، آل راونډر فاسٹ بولر محمد وسیم وزیر، رائٹ آرم لیگ سپینر ابرار احمد. بیا به کویټا ګلیډیټرز په ټیم کې شامل وي لیفت هینډډ بیټسمین شرپن رذرفورد، لیفت آرم فاسٹ بولر محمد عامر، سعود شکیل او رائٹ هینډډ بیټسمین سجاد علي. د کویټا ګلیډیټرز په ټیم کې شامل دي لیگ سپینر بالر عثمان قادر، عادل ناز، رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین محمد خواجہ نفی او عقیل حسین. شامل وی عمیر بن یوسف. د کویټا ګلیډیټرز د سکواډ په اخر کې شامل دي رائٹ آرم فاسٹ بولر سہیل خان. نو دا به وي د PSL 2024 لپاره د کویټا ګلیډیټرز پول ان فائنل سکواډ.